تازه او له خوشحالۍ ډک خبر د هغه چا لپاره چې غواړي ترکیه هیواد ته ولاړ شي. اوس تاسو اړ نه یاست چې د سر او مال د خطرې په اچولو سره په کچکي لارو سره د زیات ستونزې ګاللو وروسته ترکیه هیواد ته ولاړ شئ. ترکیه هیواد افغانستان ته 10,000 قانوني د کار کولو ویزې ورکوي، خو دغه ویزه به څه ډول اخلو ویډیو سره تر پایه پورې وګورئ او دغه ویډیو له نورو ملګرو سره هم شریک کړئ. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر عالمي بلخي وایي ترکیه په لسګونه زره افغان کارګرانو ته په قانوني توګه د کار زمینه برابروي. عالمي بلخي زیاتوي په ترکیه کې د لسګونه زره افغان کډوالو لپاره قانوني کاري فرصتونه د برابرولو په تړاو د ترکیه هیواد سره موافقه په وروستیو پړاوونو کې ده چې ډیر ژر به لاسلیک شي. غلی بلخي وایي د ترکیه هیواد له افغان حکومت سره په اصولو کې دا خبره منلې ده او زیاتوي چې دا ژمنه افغان کډوالو ته په ترکیه کې د قانوني کاري فرصتونو برابرولو لپاره د ډیرو هڅو په ترڅ کې شوې ده. هغه هیله څرګنده کړې ده چې په دې برخه کې به ګډه اعلامیه په نږدې راتلونکي کې چمتو شي او خپاره به شي چې دا د افغان کډوالو لپاره په ترکیه کې د قانوني کار کولو تر ټولو ښه او قانوني لاره ده. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر د کار او ټولنیزو چارو له وزارت ته هم غوښتلي دي چې د ترکیه سره د موافقې وروسته دوی هم ګډه اعلامیه خپاره کړي. بلخوا افغان چارواکو له قانوني لارو څخه متحده عربي اماراتو او نورو هیوادونو ته د افغان کارګرانو د استولو لپاره د هڅو خبره پخوا هم کړې وه، خو لا هم په سمه توګه نه ده عملي شوې. دا لومړی ځل دی چې د افغان کډوالو لپاره په ترکیه هیواد کې د کار کولو د زمینې برابرولو خبره کیږي چې له مخې به د افغان کډوالو لپاره لوی اسانتیاوې رامنځته شي. یو خوا به د قاچاقي سفرونو څخه خلاص شي او بل خوا به ورته هلته د کار کولو یوه مناسبه زمینه برابره شوې وي. په ترکیه هیواد کې میشت افغان کډوال بیا په دې خبر سره خوښ دي چې د حکومت په همکارۍ دی په دې هیواد کې قانوني بڼه کار کولو ته وهڅول شي او له دې لارې د کډوالۍ پر مهال خپل ستونزې حل کړي. دوی له افغان حکومت نورې غوښتنې هم کړي دي چې په ترکیه کې یوازې د قانوني کارونو ترسره کول نه دي بلکې د کډوالۍ په ژوند کې هم له ورته ډیرو نورو ستونزو سره مخ دي چې باید ورته پام وشي. په همدې حال کې د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت هم خبر ورکړی و چې له دې وروسته به د هغو افغان کډوالو مخه نیسي چې ترکیې ته په غیر قانوني بڼه ورځي. ترکی چارواکي وایي په هیواد کې ترور، قاچاق او ډیر نور غیر قانوني کارونه ډیر شوي دي چې دوی لا هم لامل په یاد هیواد کې د غیر قانوني کډوالو موجودیت بولي چې له هیواده ویستل یو هدف دی. ترکیه او ایران هغه هیوادونه دي چې دلته په زرګونه افغانان میشت دي. دغه افغانان غواړي چې د ترکیه او ایران په سختو لارو نورو اروپایي هیوادونو ته ولاړ شي. دا چې دغه ویزې به څه وخت افغانانو ته ورکول کیږي موږ تاسو ته تازه معلومات چمتو کوو. زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او له نورو ملګرو سره یې هم شریک کړئ. موږ به هڅه وکړو ترڅو تاسو ته د دغه ویزو د اخیستلو ټوله طریقه په ویډیویي شکل سره چمتو کړو.